السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو پښتنو ملګرو، نو الله دې وکړي چې راته روغ جوړ به یاست. ملګرو که چېرې تاسو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ دغه سور د سبسکرایب بټن ووهئ، څنګ کې د ګنټۍ نښان راځي هغه هم درسره ووهئ چې زموږ هره ویډیو تر تاسې پورې د ورسېږي. د آنلاین موبایل زده کړې په نامه باندې زموږ چینل ده. نو راځو ویډیو شروع کوو. نو په دې ویډیو کې موږ زده کوو څنګه موږ په موبایل کې د اډموب دپاره افلکشن جوړ کړو، هغه که د ملګرو د ګروپ دپاره یا که د ځان دپاره. نو دغه دوه افلکشنانو ته موږ ضرورت لرو. نو دغه اوپن براوزر به موږ خلاص کړو. داسې موږ کله خلاص کړو ته لږ انتظار ورته کوو، بیا به دې نیکسټ باندې کلیک کوو، بیا به د نیکسټ کلیک کوو، بیا د سټارټ باندې کلیک کوو. په دې موږ کله کلیک وکړو دلته ورته لیکو app.com، بیا ټنکیبل دا خپله سرته راغی. دا نه ده سر کې دغه هم ده، دا هم دا .com چې لیکلی ده دا لاندې په دې به موږ کلیک وکړو. په داسې موږ کله کلیک وکړو بیا لږ انتظار ورته کوو. نه ملګرو بخشش کوئ دلته app.thank you دا د سر په والا کلیک کوو. په دې نه ده، په دې داسې موږ کلیک وکړو، بیا په دې ځای کلیک کوو. په داسې موږ کله کلیک وکړو بیا موږ ته دا رقم اپشن راوړي، بیا موږ په دې ځای کلیک کوو. که چېرې هغه ټنکیبل.com کار نه وکړو بیا به ټنکیبل لوګین چې لیکلی دی په هغه به تاسې کلیک وکړو. بیا به دا په دې ساین ان وګر په دې ځای چې موږ کله کلیک وکړو دلته زموږ ایمیل غواړي. زه ایمیل ور اچوم ویډیوز کې. کله چې مو ایمیل ور اچوو بیا به دې ځای کلیک پسې کوو. داسې موږ کلیک وکړو، بیا زه دلته پاسورډ ور اچوم، دلته مې پاسورډ هم ور واچوو، بیا په مخ پسې ځو. پاسورډ غلط ده، دا رقم موږ ته دا رقم مخ خلاصېږي. په دې یس کلیک پسې کوو. داسې موږ کله کلیک وکړو بیا موږ ته دا رقم اپشن، بیا به تاسې په دې ځای کلیک وکړئ. دا نه ده، په دې ځای به کلیک وکړئ، بیا به په دې نیکسټ باندې تاسو یو کلیک وکړئ، بیا به په وکړئ چې دا ځای راغی دلته به لږ انتظار ورته وکړئ، بیا به په دې نیکسټ کلیک وکړئ، بیا به د سر اپشن باندې کلیک وکړو. په دې داسې مو کلیک وکړو تاسو به دا رقم یو ماوس راسي، بیا به تاسې په ګوته دلته کنټرولوئ. مثال دلته به داسې په دې ځای ګوته کوئ، هلته به خپله ماوس ګرځي، بیا به په دې اپس لیکلی دی به دا سر کې ده، په دې به کلیک وکړئ. داسې کله کلیک وکړو بیا دا دریم اپشن ته به راسئ، آی ای چې دا په مابینځ کې دا لیکلی دی. داسې مو کله کلیک وکړو بیا به دلته راسئ، بیا به د نو باندې کلیک وکړو. دا مابینځ کې چې لیکلی دی دغسې پې ولاړ دی، دا په دې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړو بیا به دا سر باندې سر باندې مو کلیک وکړو، بیا تاسې ته دا رقم اپشن راځي، تاسې دا لرې کوئ. دلته ګوره دا لاندې کوم هغه افلکشن چې ما درته وویل دا افلکشن ته ضرورت لري، تاسو به دا ووایئ. داسې کله ووایو تاسو ته دا رقم کوم آی ای فایلز له تاسو سره موجود وي هغه دلته ټول دا رقم درته رااړوي. اوس ما سره دا موجود دی، دا سلیپ کلیک والا ده، ټکنیکل پښتو والا ده، دا میک مور مني ده، دغه رقم ټول افلکشنه زه به دا ور واچوم، دا سلیپ کلیک والا. داسې مو کله ووایو تاسو به دا دوه رقم اپشن تاسو به د سر په کلیک وکړئ. داسې مو کلیک وکړو بیا لږ انتظار ورته کوو. دلته لږ ټیم اخلي، تاسو ته به دا رقم مخ راوړي، بیا به تاسو په دې اوکې چې لیکلی دی اوکې په دې به کلیک وکړئ. په داسې مو کله کلیک وکړو بس بیا به په دې ځای یو ځلې کلیک وکړئ. نه دا بس تاسو که دلته نه درته راغی دې ځای بیا به په دغه ځای یو ځله کلیک وکړئ، که راغی بس دلته به دا رقم راسي لکه دا اوس ما ته راغی، بیا به دلته داسې ډبل کلیک پرې وکړئ، تاسو ته به دا رقم مخ خلاص شي. دا رقم مخ چې کله خلاص بیا به تاسې دا دوه ځایونه نه دي
دا به دواړه دا به داسې علامت کوي معنا د دا نښانونه به پرې راولي تاسو ته دا نومان مکمل ښکاره شي ګوره دا اول دوم دریم څلورم دا د څلورو نفرو دپاره هم ده او د یوه نفر دپاره هم د مثال 400 کې خپلې اړیانې ولګوي 4 بټنه لري دغه رقم د 10 بټنو والا هم په دې رقم جوړېږي لکه کوم داسې جوړوم زه اوس تاسو لږ انتظار وکړئ نو دلته ګوره دا اول اپشن باندې کله کلیک وکړو دا رقم تاسو به دلته اول راسئ دې کونج ته د سکرین 1 سلیکټ کړئ دلته دا سکرین 1 ده دلته بیا پرسن 1 پرسن 2 پرسن هغه تر مثال تر 10% پکې تاسو په دې هغه کې 4 موجود دي 4 تیار دي د ګروپ افلکشن کې بیا 10% وي په دې کې 4 دي په دې اول پرسن چې کله کلیک دلته تاسو ته دا بینر ده چې لاندې ولاړ شئ دلته ګوره دا بیا مثال 10 سره بینران دي تر دې ځایه پورې دا او دا یو بیا انټرټیشل ده دا لاندې سلیکل دا نه ده تاسو به معنا دا اول بینر چې کله کلیک وکړو تاسو به دا آی ډي ځین کټ کړئ دا کلیکلی است دا به دا رقم ځین ختم کړئ دلته که دا ماوس لرې کړئ به دې ضرب نښان وکړئ دا ماوس به لرې شي بیا به تاسو دلته بله آی ډي ور واچوئ مثلا دا رقم بیا زور پرې وکړئ تاسو ته به دا د پیسټ بټن به راسي د په دې به کلیک هغه خپله آی ډي به کې پیسټ کړه دغه رقم به دوم بینر به کلیک دریم دغه به ټول دغه رقم بینران واچوو خو دا یو ځای تاسې په یاد وي چې کله مثال د آی ډي ور واچول دا نښان به ځین لرې کوئ ختموئ دا نښان به دا رقم ختموئ دا رقم چې اخري انټرنیشنل ته رالاستئ په هغه کې به هم دا نښان داسې رقم ختموئ دا اخري هم بس دغه رقم مثال د 10 سره آی ډي به دغه ور واچوئ بیا به تاسې راسئ بیا ته به ځینې راوځئ په دې پرسن 1 ته به راسئ په دې کې دا د پرسن 2 دا ده لیکلی په دغه به کلیک پسې وکړئ دغه به دغه رقم پسې جوړ کړئ ټول 10 سره آی ډي به واچوئ چې کله تیار شو بیا تاسې ځینې راوځئ دلته په دې پرسن 1 کې مثال چې د هر چا آی ډي تاسې ور اچولی هغه به دلته د نوم ور واچوئ په دې ځای کې نوم ورلیکئ مثلا دا باندې کلیک وکړو دا مې ځین ختم کړو مثلا دلته زه ورته لیکم عمر دغسې چې هر څوک تاسو ورته لیکئ همت هر څوک چې تاسو ورته لیکئ داسې ورته ولیکئ بیا به په دې ځای کلیک وکړئ بیا به تاسو ځینې راوځئ تاسو به دا دوم کلیک وکړئ دلته معنا ورته ولیکو زه اوس عمر ورته لیکم ورته ګوره د اول نمبر کې به عمر راسي دا د راغی تاسو ته هم دغه رقم راسي بیا چې مو کله تیار کړو 4 سره نمبر مو ورکړو 4 سره تیار بیا به تاسو په دې ځای کلیک وکړئ دې چې مو کلیک وکړو تاسو به دلته دا دوم اپشن ته راسئ ایپ کمپیوټر لیکلی ده دا چې دې چې مو کلیک وکړو بیا دلته لږ انتظار ورته وکړئ ویډیو غټه شوه دا لیکه چې سر ته ورسېږي بیا دلته یو بل اپشن راځي ګوره دا لیکه ورسېده اوس لږ انتظار ورته کوو بس اوس ختمه شو اوس بیا لږ انتظار کوو دلته 3-4 اپشنه موږ ته رااړئ بیا به موږ په دا صرف والا کلیک کوو په دې باندې په دې چې مو کله کلیک وکړو ګوره دلته پاس دلته ډاونلوډینګ شروع شو دغه هغه دا د ډاونلوډ کیږي دغه ایپس ګورئ دا د ډاونلوډ شو بس تاسې به بیا له دغه ځای دا رقم خلاص کړئ دا د مثال دا رقم چې خلاص کړئ نو الله دې وکړي چې تاسو دا ویډیو خوښه سوې وي نور مالات سپارم ټیم نه ضایع کوم تر بلې ویډیو له موږ سره تر بلې ویډیو مې په لور خدای سپارم السلام علیکم